سلامونه جوړ په خیر. د درې کسانو ګډ ماشوم وزېږېد. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په اسپانیا او یونان کې ډاکټران وایي د یوې شنډې ښځې له نسه یې د اولاد زیږون شونتیا په موخه له دریو کسانو یو ماشوم زیږولی دی. د نوي زیږېدلي ماشوم وزن 2.9 کیلوګرامه دی. ډاکټران وایي دغه ماشوم چې پر پنجشنبې وزېږېد او مور یې له روغتیایي پلوه غوره حالت کې ده. ډاکټرانو ویلي دي دوی د دې سره د طب په تاریخ کې نوي څپرکي زیات کړي چې په خبره د نړۍ لر او بر کې به له بې اولاده کسانو سره مرسته وشي. خو برطانیه کې ځینې ماهرین وایي دغه ډول پروسه اخلاقي پوښتنې راپورته کوي او باید ونه شي. په دغه تجرباتي بهیر کې چې د یوې مور هګۍ د پلار سپرم او د یوې بلې ښځې هګۍ چې د بسپنې په توګه یې ورکوي یو ځای کېږي. په اردن کې داسې یوه قضیه کې دغه تجربه ترسره شوې وه چې خورا ډېرې ناندرې راپورته کړې وې. ماهرین په دې باور دي چې دغه ټکنالوژي له رحمه بهر د هګۍ او سپرم یو ځای کولو بهیر AVF ستونزه هم ډېرولی شي. میتوکندریا هغه کوچنۍ برخه ده چې د بدن په هره ژوندکه کې شته او خواړه په انرژي بدلوي. د میتوکندریایي ناروغیو په حال کې دغه برخه غیر فعاله شي او د یوې مندوارې ښځې DNA او د بسپنه ورکوونکې ښځې د هګۍ یو ځای کېدل د دغه ډول ناروغیو مخه نیولی شي. بل لوري ته داسې ګمان هم کېږي چې میتوکندریا په کامیابه مندواري کې هم رول ولري. د دغه ادعا په اړه کومه تجربه نه ده شوې. هغه یوناني ښځه چې ماشوم یې زېږولی 32 کلنه ده او د AVF له یو شمېر ناکامه تجربو تېره شوې ده. د ډاکټرانو دریځ دغه ښځه اوس د یو ماشوم مور ده او زوی یې ځکه د بسپنې ورکوونکې ښځې خورا لږ DNA په خپل وجود کې لري چې میتوکندریا خپله DNA درلودله. اتنز کې د ژوند په نامو انسټیټیوټ مشر ډاکټر پاناکیوتس فساتاش وایي له خپلو جنیټیک موادو سره د مندواري په تړاو د یوې ښځې داسې حق چې هېڅوک یې نشي ترې اخیستلی په واقعیت بدل شوی دی. موږ د مرستې له لارې د تولید نړیوال نوښت د اعلان پر مهال ویاړو او اوس داسې دریځ کې یو چې کمساري میتوکندریایي ناروغیو سره او یا د هغو ښځو لپاره هم د یو روغ رمټ ماشوم درلودل شوني کړو چې بیا یې د AVF ناکامه تجربه کړي. یو یوناني ډاکټر دغه تجربه د اسپانیا له امبروای ټول نومي مرکز سره په شریکه کړي چې وایي 24 نورې ښځې په دغه تجربه کې برخه اخلي او 8 نجونه ځای پر ځای کولو ته چمتو دي. په 2013 کال فبروري کې د برطانیا نیو کاسل کې د دغه ټکنالوژي مخکښو ډاکټرانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې له دریو کسانو د برطانیا لومړی دغه ډول ماشوم وزېږوي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوي. که مو ویډیو خوښه شوي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.